الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد. په معاشره کې ډېر خلک ژوند کوي. یو ښه خلک دی او بل بد خلک. یو هغه خلک چې ښه دي هغه الله رب العالمین سورة الاحزاب او همدغه شان په سورة الحجر کې د هغې تذکیره کړې ده چې حزب الله الله تعالی ډله. هغه خلک چې بدان دي الله رب العالمین د هغې تذکیره کړې ده چې حزب الشیطان. موږ او تاسو هم په معاشره کې ژوند کوو اوسیږو، نو باید چې زموږ او ستاسو کردار د هغه خلکو وي چې الله رب العالمین ته نږدې خلک وي، نه د هغه خلکو چې هغه الله رب العالمین په هغې خلکو کې شمارلي چې هغې د حزب الشیطان ویلی کېږي. په معاشره کې چې اوسیږي سوچ او فکر دا کوه چې ته څنګه یو انسان ته خیر ورسو، څنګه یو د انسان خیرخواهي وکړم، څنګه یو انسان ته نیکي ورسو. سوچ مه کوه چې انسان وشرموم، د پیغمبر امتی د الله رب العالمین بنده د نقصان ورسو. ځکه د الله رب العالمین د رسول حدیث دی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. کله چې انسان د بل انسان په مدد او مرسته کې لګیای، الله رب العالمین د دې انسان مرسته او مدد. عام طور باندې زموږ د معاشره داسې جوړه شوې ده چې موږ په دې کې خپل عزت ګڼو چې یو مسلمان بې عزت، په دې کې خپل عزت ګڼو چې یو مسلمان سپک ای پس خبرې وکړو، د هغې حد وکړو. حال دا چې عزت په دې کې نه دی، والله عزت په دې کې دی چې د مسلمان عزت یو انسان وي. عزت په دې کې دی چې مسلمان د خیرخواهي ورسي، او دا بعینه د اسلام صفت دی او د مسلمانانو صفات دي چې دا د خیرخواهي خبره کوي، د خیرخواهي طلب کوي او په معاشره کې خیر د لټون کوشش کوي او د معاشرې د اصلاح لپاره کوشش کوي. راځئ د معاشرې د اصلاح لپاره کوشش وکړي، معاشره کې ښې خبرې خورې کوي، د معاشرې نه نفرتونه ختم کوي او دغه بدنیاتیانې او دغه شان دا بهتانونه دا لرې کوي.